بسم الله الرحمن الرحیم. نبیا مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې تیره ویډیو کې د نهم ټولګي کیمیا مضمون د 20م لوست کې موږ تاسو ډیهایډریشن او همدارنګه د هایدروجنیشن عملیه ولوستله، هغه مو مطالعه کړه. نن راځو د نهم ټولګي کیمیا مضمون 24م لوست چې د هایدرولیز او همدارنګه تحمض د عملیې تر عنوان لاندې دي دغه مطالعه کوو. دغه دواړه عملیې زده کوو چې دا څه ډول عملیې دي. د دې څخه لومړی راځو د هایدرولیز عملیه را شروع کوو چې د هایدرولیز عملیه کوم عملیه ده. همدارنګه دغه د هایدرولیز عملیه په کومو ځایو کې کاریږي. هایدرولیز که چیرې موږ راسو د دې دغه عمومي نوم چې دی د خپله د هایدرولایزس په نامه سره یادیږي. په دې ځای کې دغه هایدرو کلمه چې ده دا په خپله د اوبو معنا ورکوي. د هایدرو کلمه د څه معنا ورکوي؟ د اوبو معنا ورکوي. او دغه لایسس چې دی دا په خپله تجزیې ته ویل کېږي. نو د دې د خپل نوم څخه معلومیږي چې د هایدرولایزس عملیه هغه عملیه ده په کوم کې چې د اوبو په واسطه سره یو عضوي یا غیر عضوي مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي او د اوبو د آیونونو سره متقابل عمل ترسره کړي. دغه عملیه ته هایدرولایزس یا هم د هایدرولیز عملیه ورته ویل کېږي. یا په بل اصطلاح سره داسې ویلی شو که چیرې یو عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه سره په خپل آیونونو باندې ټوټه سي او د اوبو د آیونونو سره متقابل عمل ترسره کړي، دې عملیې ته په خپله څه ویل کېږي؟ د هایدرولیز یا هایدرولایزس عملیه ورته ویل کېږي. د دې یو مثال ته که چیرې راسو، مثلا که میتایل اسیټیټ راواخلو، دې ته د اوبو سره تعامل ورکړو، نو په نتیجه کې د دغه اوبو په واسطه سره میتایل اسیټیټ په خپل آیونونو باندې تجزیه کېږي او بیا د اوبو د آیونونو سره متقابل عمل ترسره کوي. په نتیجه کې اسیټیک اسید او میتانول د دې څخه څه کېږي؟ په لاس راځي. د مثال په توګه سره راځو موږ د میتایل اسیټیټ هغه مالیکولي فورمول لیکو، البته ساختماني فورمول یې لیکو. د میتایل اسیټیټ فورمول ته چې راسو په دې شکل سره دی چې CH3 رابطه کاربن رابطه اکسیجن رابطه CH3 یا د میتایل ګروپ، همدارنګه دوه رابطې یو اکسیجن. څه دي؟ دا خپله چې شوه دا مو شوله میتایل اسیټیټ، دا مو چې شوله دا مو شوله میتایل اسیټیټ. اوس د هغه څخه وروسته راځو د میتایل اسیټیټ ته د چی سره تعامل ورکوو؟ د H2O یا هم اوبو. د اوبو هغه مشرح فورمول زه لیکمه چې یو دانه هایدروجن رابطه د هایدروکسیل ګروپ دا د اوبو سره چې تعامل وکړي دا پخپله د H2O یا هم د اوبو فورمول دی. دوی دواړه په خپل منځو کې چې تعامل سره وکړي څه ډول تعامل درته سرته رسیږي، څه شي د دې څخه په لاس راځي. په لومړي قدم کې دغه د اوبو په واسطه سره یا هم د دغه H2O د مالیکولونو په واسطه سره لومړی دغه مرکب په خپل آیونونو باندې تجزیه کېږي. لومړی سټیپ دا دی چې دی په خپل آیونونو باندې تجزیه کېږي. کله چې دی په خپلو آیونونو تجزیه سو، د هغه څخه وروسته د اوبو د دغه مالیکولونو یا د اوبو د دغه آیونونو سره متقابل عمل ترسره کوي او نوي مرکبونه سبا کوي په لاس راځي. څنګه؟ دلته تاسو وګورئ د اوبو په واسطه سره یا د اوبو د آیونونو په واسطه سره په لومړي سر کې دغه اړیکه څه رقم کېږي؟ ماتېږي. دا اړیکه چې کله ماته سوه میتایل اسیټیټ په دوو دانو آیونونو تجزیه کېږي. لومړنی آیون چې دی هغه په څه رقم شکل لاسته راځي؟ په داسې شکل سره چې CH3 رابطه کاربن دوه اړیکې اکسیجن د یوه رابطه به څه رقم سي؟ ازاده پاتې سي. اوس چې نو رابطه یې ازاده پاتې سوه معنا یو آیون دی. همدارنګه دویم چې دی دویم آیون چې لاسته راځي خپله یوه اړیکه ازاده پاته اکسیجن او یوه اړیکه په خپله د چی سره د CH3 سره. دا هم یو آیون سو، دا هم یو آیون سو. دا چې د میتایل اسیټیټ مرکب د اوبو د مالیکولونو په واسطه سره تجزیه سو، نو دوه دانې آیونونو د دې څخه څه پوسوله؟ په لاس راغله. دا لومړی سټیپ و. په دویم سټیپ کې دغه اوبه چې دي د اوبو د مالیکولونه په خپله بیرته د دغه دوو آیونونو سره څه شي کوي؟ متقابل عمل ترسره کوي یا تعامل سرته رسوي او نوي مرکبونه لاسته راوړي. څنګه؟ مثلا د اوبو دغه د OH یا هم د هایدروکسیل ګروپ چې دی دا به د چی سره تعامل وکړي؟ دا به په خپله د لومړي آیون سره څه شي وکړي؟ تعامل وکړي، ورسره ځای به سي. د دې دغه یوه اړیکه به څه وکړي ورته؟ ډکه صحیح دي چې دې څخه په نتیجه کې څه لاسته راځي؟ د دې څخه په نتیجه کې اسیټیک اسید څه پوسي؟ په لاس ورسي. معنا لومړي قدم کې به دغه آیون څخه چې لاسته راسي، کله چې د آیون څه پوسو یو وارې دی د خپل مرکب څخه جلا سو په آیون بدل سو، د هغه څخه وروسته د اوبو د چی سره تعامل وکړي، د اوبو د آیونونو سره متقابل عمل ترسره کړي، د دې څخه یو نوی مرکب لاسته راغلی
چې دغه نوی مرکب په خپله د څه په نوم سره یادېږي؟ دغه نوی مرکب په خپله د اسیټیک اسید په نوم سره یادېږي. فورمول یې سره کم دی، فورمول یې په داسې شکل سره دی چې CH3 رابطه کاربن رابطه OH یا د هایدروکسیل ګروپ همدارنګه دوې رابطې اکسیجن. دا چې څه شو؟ دا مو هغه د یوه آیون څخه د یو آیون چې د اوبو سره تعامل سرته ورسوي مرکب لاسته راغلی. دا هغه لومړنی مرکب شو. د دې لومړني مرکب نوم څه دی؟ د دې لومړني مرکب نوم دی اسیټیک اسید. د دې لومړني مرکب نوم دی اسیټیک اسید یا هم دې ته په عامه اصطلاح سره د سرکې تیزاب ورته ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ د سرکې تیزاب یا په اصطلاح سره وینیګر هم دې ته سره کم کېږي ویل کېږي. راځو پلس بل څه شي لاسته راځي. ګورئ دلته یو دانه هایدروجن پاتې شو. سمه ده؟ یو دانه هایدروجن څنګه شو؟ پاتې شو. او دلته که چیرې موږ وګورو دلته هم یو آیون شتون لري. دلته به دغه هایدروجن راسي د اکسیجن سره به یو ځای سي او دغه اړیکه به یې څه وکړي ورته مکمل کړي. د هغه څخه وروسته به د دې څخه هم څه شي وسي؟ یو نوی مرکب به لاسته راسي چې څه شی دی؟ CH3 رابطه OH. CH3 رابطه OH. د دې مرکب نوم څه دی؟ دا مرکب خپله لومړني الکول دی چې د څه په نوم سره یادېږي؟ چې د میتانول په نوم سره کم کېږي یادېږي. یعنې هایدرولایزز عملیه چې ده هغه عملیه ده چې د اوبو د آیونونو په واسطه سره یو مرکب تجزیه کېږي. د تجزیه کېدلو څخه وروسته دغه آیونونه بیرته خپله د چی سره تعامل کوي؟ د اوبو د آیونونو سره تعامل کوي. او په نتیجه کې د دې څخه څه لاسته راځي؟ په نتیجه کې د دې څخه نوي مرکبونه لاسته راځي. ګورئ د اوبو آیونونو ته که چیرې وګورو د اوبو دغه اړیکه چې ماته سي هایدروجن مثبت څه په کېږي؟ په لاس راځي او دغه هایدروکسیل ګروپ سره کم په لاس راځي؟ منفي په لاس راځي. چې دغه هایدروکسیل ګروپ راځي دلته خپله د کاربن سره اړیکه جوړوي او هایدروجن چې دی هغه راځي د چا سره اړیکه جوړوي؟ د اکسیجن سره اړیکه جوړوي. چې دلته چې شي وسوه دوه نوي مرکبونه دې څخه په لاس راغلي. دغه د هایدرولایزز عملیه چې ده دا په ډېرو ځایونو کې د استعمال وړ ده. په ډېرو ځایونو کې دغه سره کم کېږي استعمال کېږي. د دې یو بل د استعمال ځای دا رقم دی، یو بل د استعمال ځای په صنعت کې چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې دا واز دی چې دی دا په خپله استرونه دي. استرونه موږ تاسو مطالعه کړي وو په تېرو درسونو کې. استرونه چې دي دا په خپله داسې مواد دي چې د لوړ مالیکولي وزن درلودونکي دي یا د لوی مالیکولي وزن درلودونکي دي. دغه واز دي یا هم دغه استرونه چې دي ما خپله د مخکې هم درته ویل استرونه موږ تاسو مطالعه کړي وو چې واز دي په خپله استرونه دي. دا چې کله د سوډیم هایدروکساید چې دا یو الکلي ده د دې په واسطه سره هایدرولیز کېږي. کله چې دې هایدرولیز شوی دې څخه څه لاسته راځي؟ صابون لاسته راځي. دغه عملیه موږ تاسو مخکې هم ویلې وه د صابون د لاسته راوړنې تر عنوان لاندې مو ویلې وه. که چیرې دې عملیې ته راسو په دې ځای کې یو واز دی یا هم یو استر چې مثلا درلودونکی د داسې یو مالیکولي فورمول دی چې CH3 البته ساختماني فورمول رابطه اکسیجن رابطه کاربن همدارنګه رابطه C15H همدارنګه دوې رابطې اکسیجن همداسې رابطه CH رابطه اکسیجن رابطه کاربن دوې اړیکې د اکسیجن سره رابطه C15 همدارنګه H15 همدارنګه CH3 رابطه اکسیجن رابطه کاربن رابطه C15 همدارنګه H15 که چیرې دغه مرکب ته راسو موږ تاسو دا په وازدو کې ویلي وو چې دا په خپله څه شي دي دا یو ډول استر دی. دې ته موږ د چی سره تعامل ورکړو؟ دې ته د سوډیم هایدروکساید سره د درې مالیکوله چې سره تعامل ورکوو سوډیم هایدروکساید سره تعامل وکړو. کله چې موږ د سوډیم هایدروکساید سره تعامل ورکړي معنی دا چې د سوډیم هایدروکساید په واسطه سره دې هایدرولیز کوو. سمه ده؟ کله چې موږ دې ته تعامل سره ورکړي د دې څخه په نتیجه کې څه لاسته راځي؟ اول د ګلیسرول یو مرکب لاسته راځي، د هغه څخه وروسته بیا سودیم سټاریک لاسته راځي یا هم صابون لاسته راځي. لومړی دلته څنګه تعامل سره رسیږي؟ په دې ځای کې که چیرې تاسو وګورئ دلته په دې ځای کې به دغه د اکسیجنو سره چې دغه ګروپونو کومې اړیکې دي دا به د دغه سودیم هایدروکساید په واسطه سره څه پوسي ماتې بسي. کله چې ماتې شوې دا په آیونونو باندې بدلېږي. د هغه څخه وروسته د سودیم هایدروکساید دغه د OH کومه برخه چې ده دغه درې په دوی کې ضرب دي معنی درې دانې هایدروکسیل ګروپ موږ لرو دا به راسي یو دانه هایدروکسیل ګروپ به د دې سره یوځای سي دویم دانه به د دې سره یوځای سي او دریم دانه به د دې سره یوځای سي او دې څخه به د ګلیسرول یو مرکب لاسته راسي. څنګه؟ داسې چې CH3
رابطه د هایدروکسیل ګروپ لومړنی هایدروکسیل ګروپ، همدارنګه رابطه CH رابطه دویم د هایدروکسیل ګروپ، همدارنګه رابطه CH3 رابطه دریم د چی ګروپ د هایدروکسیل ګروپ. صحیح دی؟ د دې کار سره کم شو خلاص. اوس دلته زموږ سره چی پاتې دي؟ 3 دانې سوډیم را سره پاتې دي. همدارنګه د دغه مرکب دغه دویمه برخه چې ده چې اوس یو آیون دی، یعنې یوه اړیکه ازاده پاتې ده، دا سره کم شوله زموږ سره پاتې. د دې برخې سره به د دې لپاره چې دغه یوه اړیکه یې ډکه سي، یو سوډیم به سره کم سي، ورسره یو ځای سي، او دې څخه په نتیجه کې چې لاسته راسي، دې څخه په نتیجه کې داسې یو مرکب لاسته راسي، یعنې پلس دویم مرکب چې لاسته راځي او په دا رقم شکل سره وي چې C15 همدارنګه H15 همدارنګه COONA. دا به درې مالیکوله څه پوسي په لاس ورسي. دې ته خپله چې ویل کېږي سوډیم سټاریټ، چې دا خپله یو ډول څه شي دی؟ صابون. څنګه لاسته راغلی؟ په دې کې تاسو وګورئ 2 دانې اکسیجن موږ لرو، دا مو COO سول، دلته یوه دانه سوډیم د دې سره یو ځای شو، دا سوډیم دې سره یو ځای شو، د دې سره یو ځای شو، دا مو چې شي سوله 3 سوډیم سوله، او پاتې سوله دغه مو هغه د سترو چې شي وه هغه لویه یا هم درنه برخه وه. دې څخه چې لاسته راغله؟ دې څخه یو ډول صابون لاسته راغله. نو موږ داسې وایو چې د هایدرولیز عملیات چې ده یا د هایدرولایزیس عملیات چې ده په لنډه توګه سره د اوبو په واسطه سره یا د اوبو د آیونونو په واسطه سره د یو مرکب په آیونونو سره تجزیه کېدنې ته خپله هایدرولایزیس ویل کېږي. دغه هایدرو خپله د څه معنا ورکوي؟ د اوبو معنا ورکوي، لایزیس د تجزیه معنا ورکوي. د هغه څخه وروسته پسې راځو د اکسیدیشن عملیات. تحمض یا اکسیدیشن څه ته ویل کېږي؟ تحمض یا اکسیدیشن څه ته ویل کېږي؟ ګورئ تحمض یا اکسیدیشن به موږ او تاسو په دغه کښتو صنفو کې هم لوستي وي، هلته به مو هم ویلي وي چې تحمض یا اکسیدیشن څه ته ویل کېږي. که چیرې اکسیدیشن ته راسو یا په اصطلاح تحمض ته راسو، دا کومې عملیې ته ویل کېږي؟ کله چې یوې مادې ته اکسیجن ورکول سي او د هغې څخه هایدروجن چې دی هغه واخیستل سي، دغې عملیې ته په خپله اکسیدیشن ویل کېږي. یا داسې ویل کېږي چې کله څه شي وکړو د یو عنصر اټومونه په کیمیاوي تعامل کې الکترون د لاسه ورکړي او مثبت چارج یې سره کم سي، لوړ سي، نو دغه د مثبت چارج لوړېدلو عملیه ته خپله چې ویل کېږي اکسیدیشن ویل کېږي. دلته دې ته چې ویل کېږي اکسیدیشن. څنګه؟ د مثال په توګه سره مثلا د یو تعامل په جریان کې د یو عنصر اټومونه چې دي هغه یو دانه الکترون څه وکړي د لاسه ورکړي. معنا داسې مثلا د A چې شي دی د AB یو مرکب دی د یو تعامل په جریان کې، د څه په جریان کې؟ د یو تعامل په جریان کې دی دغه خپل څه وکړي، د خپل یوه دانه الکترون د لاسه ورکړي، د دې څخه AB مثبت څه په لاس راغلی یوه دانه الکترون د لاسه ورکړي. په دغه ځای کې چې دا کومه عملیه سرته ورسېدل چې الکترون د لاسه ورکړي او دا مرکب چې څو یا دغه مالیکول چې دا مثبت چارج واخیستی، دغه عملیې ته اکسیدیشن ویل کېږي. دې عملیات څه ویل کېږي؟ اکسیدیشن ویل کېږي. یا داسې ویل کېږي مثلا موږ د A یو څه لرو، د عنصر یو اټوم دی، دی چې دی د یو تعامل په جریان کې خپل یوه دانه الکترون څه کوي د لاسه ورکوي او مثبت څه کېږي په لاس راځي. دغه عملیې ته چې د دغه عملیې په جریان کې د یو عنصر اټوم خپل یو الکترون د لاسه ورکوي او په نتیجه کې مثبت لاسته راغلی، دغه عملیې ته اکسیدیشن عملیات سره کم کېږي ورته ویل کېږي. د دې مثال ته که چیرې موږ راسو، دا داسې ویلی شو مثلا د مثال په توګه سره که چیرې مثلا د میتانول مرکب راواخلو، د څه مرکب راواخلو؟ د میتانول مرکب راواخلو، دې ته د کپر اکساید په شتون کې یا د کپر اکساید سره دې ته تعامل ورکړو، د کپر اکساید په واسطه سره دې سره کم کېږي، دې اکسیدایز کېږي، دې سره کم کېږي اکسیدایز کېږي، چې دغې عملیې ته بیا خپله چې ویل کېږي اکسیدیشن کېږي. مثلا د میتانول مرکب راخلمه چې CH3 البته ایتانول مرکب CH3 رابطه CH2 رابطه د هایدروکسیل ګروپ، ایتانول مرکب مو راواخیستی، دې ته راځمه د څه په شتون کې؟ د کپر اکساید په شتون کې دې څه په کومه؟ دې اکسیدایز کوم. څه په کوم؟ اکسیدایز کوم. کله چې د کپر اکساید په شتون کې دې اکسیدایز سي، نو لومړی کار چې سرته رسیږي هغه دا دی چې دغه د کپر په واسطه سره د دې دغه د اړیکه چې ده د سره کم کېږي، دا له منځه ځي. د اړیکه چې کله له منځه ولاړه، د دې څخه په نتیجه کې برای یوازې موږ ته څه پاتېږي؟ د دې څخه په نتیجه کې موږ ته CH3 ګروپ به مکمل پاتې سي. دغه کاربن چې دی هغه به څه وسي؟ اکسیدایز به سي. د چا په واسطه سره؟ د اکسیجن په واسطه سره. دا کاربن به خپلې دوې اړیکې د چا سره جوړې کړي؟ د اکسیجن سره جوړې کړي. کله چې دوې اړیکې د اکسیجن سره جوړې کړي، یوه اړیکه سره کم کېږي، ازاده پاتېږي، هغه خپله د یوه دانه هایدروجن سره کم کوي، جوړوي. د دې څخه چې لاسته راغلی یو نوی مرکب لاسته راغلی.
همدارنګه دلته چې یو دنه هایدروجن راته پاتې شو او دلته چې د OH راته پاتې شو د OH ګروپ راته پاتې شو دا به په خپل منځو کې سره یوځای سي او H2O یا هم اوبه به څپو کې پلاس دلته دغه د کفر څخه اکسیجن څپو سو اکسیجن جلا سو هغه رالی دغه مرکب یې اکسیدایز کی نو دلته به یوازې کفر سره کم سي پاتې به سي او کفر په مشته کفر یا نسبه مشته یعنی د اکسیدیشن عملیه یا هم دغه د اکسیدیشن عملیه چې ده دغه به تاسو ته په لوړو صنفونو کې ډېر په تفصیل سره ویل کیږي اکسیدیشن عملیه د اوس لپاره تاسو داسې زده کوئ چې اکسیدیشن عملیه عبارت د هغه عملیې څخه ده د کوم تعامل په جریان کې چې د یو عنصر اټوم خپل یو یا څو الکترونونه د لاسه ورکوي او په نتیجه کې مثبت چارجیږي چې دغه مثبت چارجولو ته یا مثلا دغه د مثبت چارجونو هغه لوړېدلو عملیې ته خپله اکسیدیشن ویل کېږي لکه ما چې تاسو ته په مثال کې درته وښوي اوس نو کله چې تاسو اکسیدیشن او ریډکشن یو ځای سره ووایاست بیا ستاسو په اکسیدیشن تر دې هم ښه سره خلاصېږي انشاءالله الرحمن په راتلونکي کې به موږ یو داسې ویډیو هم ولرو چې په هغه کې به د اکسیدیشن او ریډکشن ترمنځ توپیر په مکمل ډول سره موجود وي دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د دې درس په خلاصېدلو سره د اکسیدیشن او همدارنګه د ترڅنګ د اکسیدیشن او هایدرولایسیس د عملیې په خلاصېدلو سره موږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي